بله السلام علیکم. د صدرا بانک په باره کې مې تاسو ته معلومات درکوي. دغه بانک چې دی د قطر هېواد لخوا څخه جوړ شوی دی چې په اوس وخت کې په فري ډول خپل SC کوینز چې دا مفت ورکوي. نو په دې باندې ما تاسو ته مخکې مې یو ویډیو جوړه کړې وه چې تاسو کولی شئ هغه ویډیو لینک که چېرې تاسو غواړئ په دې کې اکاونټ جوړ کړئ، هغه ویډیو لینک ما تاسو ته ډسکرپشن کې هم در کړی وي. نو په دې کې زه تاسو دا معلومات کوم چې په دې کې ټوټل یوزر څونه 2.44 میلیونه خلک په دې کې اکاونټ جوړ کړی دی. همدارنګه په دې کې د دغه یوزر یا دغه استعمالوونکو کوینز څومره دي؟ 9.8 میلیونه دي. او ټوټل کوینز دلته 2.2 میلیونه کوینز په دې کې د ټوټل تر اوسه خلکو ته راجمع شوي دي. خو دا چې دی تر اوسه پورې نه دی لانچ شوی په بازار کې، په کریپټو کرنسي یعنې په بینانس کې تر اوسه پورې دا نه دی لانچ شوی. خو هر وخت چې لانچ شو دا به دومره ستاسو لپاره دغه کوینز قیمت وټاکل شي چې دا بیا ډېر زموږ لپاره یو فایدهمند وي. او دلته راځم هغه کنټري یا هغه هېوادونه چې په دې کې ډېر کار کړی یعنې ډېر اکاونټونه ورته جوړ شوي او دې ته ډېرې پیسې جمع شوي. په لومړي سر کې نایجیریا هېواد دی چې 598 کروړه یوزر لري یعنې، او 4.8 میلیونه کوینز دغه د دې استعمال یوزر یعنې د دې استعمالوونکي چې کوم دي دغه کوینز چې اکاونټونه چې جوړ کړي دي دومره کوینز لري. دغه نه پس چاینا ده، همدارنګه یونایټډ سټیټ. نو دا دوستان دا دومره خلک نه دي راجمع شوي. دا د یو مقصد لپاره راغلی دی چې دوی راتلونکي فکر کړی چې دا به لانچ کېږي، دغه کوم کوینز چې دي دا بازار کې لانچ کېږي، دا په قیمت ټاکل کېږي چې بیا خلک بېرته دا خرڅوي. خو په اوس وخت کې دوی فري ورکوي او دا په راتلونکي کې خرڅېږي. 5م نمبر کې انډیا هېواد دی. دغه نه پس تاسو لیدلی شئ پاکستان دومره یوزر لري، هم دومره استعمالوونکي دي. البته چې راسو جاپان هېواد، دغه نه پس افغانستان هم پکښې کې راځي دوستانو. تاسو دلته لیدلی شئ افغانستان 11.1 کروړه یوزر لري. یعنې په افغانستان کې هم دومره خلک راغلي دي او دومره دغه خلکو ته دومره کوینز جمع شوي دي. 4.6 کروړه کوینز دې ته جمع شوي دي، یا ډېر کوینز دي. خو که چېرې دا لنچ شو نو دا ډېرې پیسې دي د خلکو دپاره. دا یو فرصت دی ملګرو، ځینې وخت به دا لنچ شي، ځینې وخت به نه شي لنچ. خو دا زموږ ستاسو لپاره تاوان نه کوي. ما اکاونټ پکښې کې جوړوو او خپل روزمره کومه ګټه چې دغه موږ تاسو ته راځي. دلته تاسو داسې ما مخکې اکاونټ جوړ کړی و، اوس تقریبا 58 SC کوینز دي. نو دا به تاسو په 4 ساعته کې یو ځل ورته داخلېږي، هغه تاسو ته په روزمره 2 کوینز درکوي. او که چېرې نور ملګري ورته دا ورکړي، دا انوایټ فرینډ دا کوډ تاسو ته در سره انوایټ کړي، نور ملګرو ته یې در سره واستوئ. دلته تاسو لیدلی شئ ریفرل 2، یعنې ما تر اوسه پورې 2 ریفرل 2 ملګري دعوت کړي چې پر هغه باندې ما ته 10 SC کوینز راکړي دي. زه بیا تاسو ته وښیم، یو دا دی دوستان، یو هم لاندې دی. یو دا دی لومړي سر کې تاسو درس دا یو دی، هم دوم دا دی چې 10 کوینز یې ما ته راکړي دي. نو دا اوس ما ریفریش کړي، دا اوس همدغه ټایم باندې تاسو لیدلی شئ یو کن مین افټر 23 hours 55 minutes او 20 سکینډز. یعنې تاسو کولی شئ چې بیا وروسته 23 ساعته وروسته بیا یو 2 کوینز SC کوینز ترلاسه کړئ. نو دا یو ډېر ښکلی سایټ دی. د دې څخه تاسو کولی شئ په فري ډول اوس کې دا کوینز لاسته راوړئ. لکه څنګه چې په پخوا وخت کې ډېر وخت در مخه بیټکوین فري و، اوس تاسو بازار کې قیمت ګوګل کې سرچ کړئ تقریبا $16,000 دی. $16,000 د یوه بیټکوین قیمت دی. نو دا رقم دغه هم اوس فري دی. دا په راتلونکي کې لانچ کېږي دوستانو. که چېرې تاسو غواړئ په دې کې اکاونټ جوړ کړئ، ما تاسو ته د اکاونټ د جوړولو ویډیو جوړه کړې ده، دغه لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې واستوم. تاسو کولی شئ چې په هغه کې مکمله طریقه ما ښودلې ده او خپل اکاونټونه جوړ کړئ. خو کله چې اکاونټ جوړوئ دغه انوایټ فرینډ، یعنې تاسو ته وایي چې تاسو د چا د خوا دعوت شوي یاست، تاسو به را لینک کلیکوئ، یعنې د لینک له لارې به تاسو دغه سایټ ته راځئ. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې، چینل د سره سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل آیکن باندې وکړئ چې د تاسو هر ویډیو پر وخت ورسېږي. پر الله مو سپارم.